دوستانو نن د پرلت 41مه شپه ده. د پی ټی ایم په خیمه کې موجود یم. دا وخت را سره ناست د پی ټی ایم ملګري او د اویس ابدال خان څخه به دا پوښتنه وکړو چې د پرلت په حواله دی څه ویل غواړي د چمن ولس ته. اویس خانه که د چمن د پرلت په حواله یو څه مجلس وکړي. 41مه شپه دوام لري. 41مه شپه د ځوانان هغه رقم په جذبه او په شور باندې راځي، ورځ په ورځ زیاتیږي، کمیږي نه. نو دا ته خپل وینې ته شاهد یې چې برای شپه په زرونه خلک راوتلي وو. نو دا خلک ته اوس بل یو اپشن نه دی پاته، بس دغه اپشن دی، دا احتجاج دی چې د یو دروازې وټکوي یا دغه وټکوي، نو دنیا ته خپل غږ ورسوي. دا ګرد هغه انسانان دي چې د دې کار او روزګار دغه مارکیټو د کرش په خوا د دې سره منسلک. نو ځکه دا ټیم داسې کله موږ چې په جیل کې نو په جیل کې راګرځولي، موږ جیلیانې ناستې قیدیانې. نو په دې باندې هر د چمن هر وګړی، د هر پارټۍ، د هر تنظیم، د هر کملا دی، کامې دی، ځکه دا د ګردو مشترکه مسله ده. نو پر دې باندې بغیر دغه اتفاق شوی دی د زموږ په حمایت کې. مطلب د دنیا د میډیا ګایږي، دغه ګایږي، نو ځکه چې دوی دا زموږ غږ د دغه ایوانه پورې ورسېږي. او بله خبره دا ده، د پی ټي ایم سبا نه بل سبا د جمعې په ورځ د دې پرلت په حمایت کې د پاکستان په ټولو ښارو کې احتجاجونه اعلان کړي دي. او نن اوس خو نو زموږ شپه ده، د دوی په ورځ په بیلجیم کې د متحده دفتر مخ ته هم د دې پرلت په حمایت کې پی ټي ایم احتجاج کوي، خپل احتجاج ریکارډوي. نو بس خدای دې هغه دغه راولي چې زموږ پر وطن د ازادۍ هوا راولي، چې موږ دغه هوا وخورو، د ازادۍ په خوند پوه شو. اوس فلحاله موږ داسې یو خوا غلامان یو، د غلامانو بدتر یې موږ دا ټیم موږ قیدیان یو، ځکه زموږ ګرده قوم قید دی. نو په دا خاطر باندې موږ بیا هم ولس ته خواست کوو چې راووځئ، دا آخري جنګ دی، دا جنګ به موږ ګټو، دا د ګردو مشترکه دی. نو همت به کوو. دا اوس 40مه ده، زموږ تاریخ دی، 3 کاله مخکې هم دی دا شی وکړي، موږ 63 ورځې ورته کښېنستلو. نو اوس 63 خو لا نه دي پوره سوي، نن 41مه ده. خو ورځ په ورځ تعداد ډېرېږي، سختېږي. نو موږ امید لرو، تمه لرو چې انشاءالله دوی به رڼا راولي. محمد صدیق بلال صاحب که د سبا د پرلت په حواله یو څه مجلس وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو اورېدونکو کتونکو ته یوه دا خبره کوو چې نن زموږ مذاکرات ولو ډي سي افس کې، نو ډېر ملګري شک و شبهات لري، پر سوشل میډیا مختلفو پروپاګنډې چلیږي چې څنګه وسو یا داسې وسو. دغه گورنر چې دی دا هم واقعي زموږ عزیز قریب دی، د زموږ د وطن یو نماینده دی. دا موږ ته زموږ حواس جوړ سو، زموږ دلته موږ په هر ټکي باندې پوه کړي چې دلته کوم موږ ته راپېښ مسایل دي. صرف دا نه چې روزګار دلته د ډیرو خلکو په دې سر نه دی خلاص چې دلته صرف د روزګار مسله نه ده، دلته زموږ په زرګونو رشته داري دي، دلته زموږ زمینداري دي، نیمه مځکه مې دورې ده، نیمه مځکه مې د لیک دې خواته ده. نو دغه دپاره چې موږ پاسپورټ وي، یا زه خپلې مځکې ته ځم، یا زه خپلې ادرې ته ځم، یا رشته داري ته ځم، هغه روزګار خو یو جلا مسله ده. هغه داسې روزګار دلته تقریبا 50,000 انسانان د روزانه پر بنیاد ځي او راځي، او دلته زیات داسې کسان دي چې د هغه په یو جوب کې تذکره او په بل جوب کې شناختي کارت دی. موږ د دې دواړو وطنو خلک یو، دا دواړه زموږ وطنونه دي، دواړه زموږ ملکونه دي. موږ د لوړو چارو څخه غوښتنه دا ده چې زموږ سره دي رحم وکړي. دا دواړه زموږ وطنونه دي، دواړه زموږ ملکونه دي. موږ پر دې وطن، پر دې ملک څخه موږ د ورورولۍ ژوند غواړو. موږ بله یوه خبره دا ورته کوو چې د دهشتګردو مخ په دغه باندې نه نیول کېږي چې ته په پاسپورټ کې بیا د دهشتګردو مخ نه شې. دلته په افغانستان کې د 19 کاله مخکې حالات ډېر خراب وو، خو په هغه ټیم کې ستا و پاسپورټ ته ضرورت نه ولو. اوس حالات په افغانستان کې هم برابر دي او دلته هم تقریبا حالات برابر دي.
بیا نو دلته دهشتګرد د کومې خوا دی دغه د کومې خوا دی دا صرف هسې یو بانې دي. او یوه خبره بل دا و ښاریانو ته کوو او ښاریانو ته هپرین وایو چې دوی زموږ سره که شپه وي او که ورځ وي په مړانده باندې پرلت له راځي، پرلت یې کامیابه کړی دی. په ټوله نړۍ کې زموږ د چمن د فرلت حمایت په هر ښار کې سوی دی، په هر چې په کومو ملکو کې پښتانه دي هغه زموږ د فرلت حمایت کړی دی او د چمن و ښاریانو تعداد ورکړی دی چې واقعي زموږ حواس تر ډیره لیرې ځایه رسېدلی دی او انشاءالله په ډېر لنډ ټیم کې به تاسو ډېره ښه خوشخبري واورئ. پیدا محمد قبایل صاحب که ته د پرلت په حواله باندې یو څه مجلس وکړې. بسم الله الرحمن الرحیم. ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خدای پاک دې وکړي تاسو به ټولو جوړ یاست. یقینا د چمن د دې روان پرلت 41مه شپه ده. ولس ډېر همت کړی دی او د ټول پښتون افغان ملت ډېر همت کړی دی چې د خپل حق لپاره د دې ظالم ریاست د دې جادي ریاست د خپل حق غوښتنه کوي. داسې نه دی چې اوس دوی د یو بل چا پر حق باندې دا کوي او ورسره په دې کې آل پارټیز تاجر لغړي اتحاد ورسره پی ټي ایم د دې کام په حواله باندې ډېره ښه نمایندګي وکړه او تر اوسه پورې په دې کې روان دي. انشاءالله دا امید لرو چې بریا به هم د دې محکوم د دې درپدره کامي او پی ټي ایم هم په دې کې ډېر ښه رول ولوباوي چې د دنیا په مختلفو ملکو کې د چمن په دې روان پرلت په حواله باندې احتجاجونه پیل کړي دي چې لا روان دي. ورسره تاسو ولیدل چې مشر منظور پښتون هم په ډېر تکلیفات باندې تر چمنه پورې ځان راورساوی او دلته د خپل محکوم ولس د هغه د دې درد یې واورېدی، د درد او په دې غم یې ځان شریک وبالی. په ټولو جنوبي پښتونخوا کې د پی ټي ایم له اړخه د جمعې په ورځ احتجاجونه پیل سو، د هغه اعلان وسو، هغه احتجاجونه به هم کېږي. خو زه د دې وطن چې څونه سیاسي ګوندونه دي که قام پرسته که مذهب پرسته چې څومره ګوندونه دي پر هغه ټولو باندې دا غږ کوم چې تاسو یوازې د چمن پرلت نه راسئ چې د دې دپاره یو نیشنل ایجنډا درسره جوړه کړو، د دې کام د خلاصون دپاره، د کام د دې ستړو څخه د راایستلو دپاره راسئ سره کښېنئ او جرګه سره وکړو، نیشنل ایجنډا سره جوړه کړو. دا مسله خو یوازې د چمن نه ده، نه د دې ډیورنډ کرښې ده، دا مسله خو چې ورواخې تر تورخمه پورې چې په دې ډیورنډ کرښه څونه پراته ولسونه دي، د دې ټولو ولسونو مسله ده. د دې دپاره پکار دی چې د پښتنو چې کوم مختلفو مشران یې پر هغه ټولو باندې غږ کوم چې تاسو یو ورځ راسئ پر سټیج سره کښېنو، سره یو ځای سو، سره مرکه سو، جرګه سو و دا مسلو ته و دا ستورو ته ګوښه د پای ټکی کښېږدو. تر څو به پښتانه داسې درپدره وي، تر څو به پښتانه وژله کېږي، تر څو به پښتانه بې کوره وي، تر څو به د پښتنو معاشي قتل روان وي، تر څو به دا درپدري وي، تر څو به ولې زموږ را روان نسلونه داسې تباه او برباد دي. د دې دپاره باید یو نیشنل ایجنډا جوړه شي. د دې دپاره پکار دی ټول پښتانه پر یوه کمبله باندې کښېني. موږ ته ټول پښتون کام، د دې پښتون کام چې څومره تنظیمونه دي، ګوندونه دي، دا ټول موږ ته محترم دي. د دې کام هر وګړی، هر مشر، هر کشر موږ ته جلا جلا معتبره دی. خو راسئ چې پر دې سره کښېنو چې دا زموږ فکرونه ولې دونه سره لرې دي، زموږ نظرونه ولې دونه سره لرې دي. تاسو راسئ ګسه سره کښېنو چې د دې وطن حالاتو د بدلون دپاره یو نوی ګام واخلو. انشاءالله دا امید لرم چې دغه پرلت بریا به د دې ټول وطن وي، د دې ټول کام به وي، چې چا څومره خوارۍ کښلي دي انشاءالله دا بریا به د ټولو په نصیب باندې